هیواد نه د ایران نه د کولاب دی دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنده دار کله بیلیږي دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنده دار کله بیلیږي لامو د رباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی حضارت روبل ازبک که تاجکان دي پشهیر گجر عرب نه بلوڅان دي سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده د تاریخ پاڼې ته نه دي سرداري ده پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم خمارونه ننګي د نوش بادې شه جنتي خوري د زه د مور شونې شه زه به نه یم زه د نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وې لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که وېرېږي نو په ګوټ کښېنه دننه زه د داسې یو ځینې قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په دشتۍ سره ګړېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غاړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي ایوبي صاحب یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غاړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د بیړیو پدیدار دي کرونده لاسته راوړنې بند کوکنار دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت به ورځ تر بل پرېږلی کېږي ګېډې ورک شو نو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو ترتګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې خندل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکي کباب هم خوري وینه هم څښي زمزم هم څښي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وې ته دې خاد وې ته دې پټ وې ته دې مور وې ځکه خوار لوڅو بربادو نه خو هم دی ځکه ستا پر نامه یادو نه خو هم دی زه له هغه در په در خاورې په سر یم ته د عمر نه بادار زه د نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم د هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم که څه کېږي نو په ما به ول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که وېرېږي نو په کور کښېنې دننه د توجه نه مو بیا هم مننه بخ اوسئ